ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي د لغمان والي سره وکتل. په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي انجینر محمد علام قرار چې یو شمېر قومي مشرانو یې ملتیا کوله د لغمان والي محمد آصف ننګ سره په لیدنه کې له نوموړي سره په یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي په دې ولایت کې امنیت، پرمختګ او د بیارغونې چارې ښې وښودې او له ولایتي ادارې وغوښتل چې د دې ولایت د ولسونو د مشکلاتو د حل په موخه لا زیات ګامونه پورته کړي. نوموړي په هر ډول پرمختګ کې د ولسونو رول مهم وښود او د هیواد آبادي د ټولو په خیر یاده کړه. وروسته لغمان والي محمد آصف ننګ په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي انجینر محمد علام قرار سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت ولسونو ته باید زیات کار وشي. نوموړي په دې برخه کې هغه هلې ځلې چې تر دې دمه یې کړي یادونه وکړه. وی ویل چې په راتلونکي کې به د دې ولایت ولسونه د لویو پروژو شاهدان وي. ښاغلي ننګ په دې برخه کې د ولسونو همکاري اړینه وښوده.